آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.
دیگه. خو خیر است، پروا نداره. ما بنا با موسیقیتتان دکتر صاحب احسان الله خان فرزند اعلی حضرت غازی امان الله خان، شاه محبوب، قهرمان و مؤسس استقلال افغانستان، امروز در پروگرام چهره ها و خاطره ها از سوئیس که ما و شما مهمان هستند. اولتر از همه به حضور والا حضرت دکتر صاحب احسان الله خان سلام و احترام خود از طرف تلویزیون آریانا افغانستان و از طرف تمام دوستان تقدیم میکنیم و با افتخار اعلی حضرت امان الله خان شخصا از طرف تلویزیون آریانا افغانستان و از مردم افغانستان دکتر صاحب به شما تبریک میگوییم. خوش آمدید. دکتر صاحب بفرمایید، مهربانی کنین صاحب. بگویم ایناله؟ بله صاحب بفرمایید. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، بسیار خوش شدم که برای من فرصت داده شد که برای همه شما و فامیلتان از صمیمی قلب تبریک روز استرداد استقلال افغانستان وطن عزیز ما عرض بکنم و امیده که باز از چند سال جنگ و خونریزی صلح و آرامی و اون زودی برسد. از شما بسیارم تشکر میکنم که مرا دعوت کردید که تا راجع به اعلیحضرت مرحوم امان الله خان صحبت کنم. با وجودی که حکومت‌های گذشته تا سالهای از 1965 و پیشتر نام امان الله خان از بین میخواستند ببرند، در قلب تمام افغانان نامش زنده بود و یقین دارم که نام پادشاه مرحوم هیچ وقت در قلب ملت افغانستان فراموش نمی‌شود. در سال 1919 وقتی که امان الله خان غازی به تخت نشست گفت من میخوایم یک پادشاه آزاد در یک کشور به کلی مستقل باشم و شمشیرش از غلاف کشیده و گفت تا افغانستان کاملا آزاد نشود این شمشیر دوباره در غلاف نخواهم کرد و گفتارش خود را و این کلمات به بیان رسان افغانستان برای افغانان. با تاریخ 20 فبروری 1919 استقلال افغانستان اعلام کرد، اما انگلستان این حرکت را قبول نکرد و جنگ ما بین انگلستان و یعنی هندوستان انگلیسان به هم بودن و افغانستان در تاریخ 7 می شروع شد. شکر خدا جنگ کم دوام کرده، باز در تاریخ 8 آگوست یک قرارداد صلح امضا شدن. به این قرارداد انگلستان آزادی کامل افغانستان در امور داخلی که بیشتر آن بود و خارجی شناخت. ملت، ملاها و مردم مختلف همگی به خوشی پادشاه استقبال کردند. امان الله خان غازی آزادی افغانستان را باز از تقریبا یک قرن زیردستی به دست آوردند و دروازه کشور ما که در اروپا هیچ کس نمیشناخت و غیر انگلیسا و روسا و روی تمام دنیا واز شد. انگلستان هیچ وقت این شکست خورده نتانست قبول کند، از خاطر که هیچ وقت یک مملکت که زیر نفوذ اون بود بر ضد او استاد شده و استقلال خودش بگیرد. فقط افغانستان تانست.
تمام سیاست انگلستان برخلاف پادشاه امان الله خان بود و میخواستن این پادشاه را از بین ببرن و بعد از 10 سال دانستن این کار را بکنن. باز از این آزادی افغانستان، باز از این وقتی سیاسی، پادشاه توانست که تمام انرژی خود را به وظیفه‌های مهم ترقی و پیشرفت کشور تمرکز بده. پروگرام امیر 3 هدف داشت. اولین استقلال افغانستان و شناسایی افغانستان از تمام کشورهای دیگر اروپا و امریکا. دوم هدف رفرم اساسی. سوم حصری ساختن و ساختمان مجدد افغانستان. شروع کنیم. بله بفرمایید. اول دفعه اول قبلا به اعلان استقلال تعیین شده بود و راجع به شناسایی بین المللی حکومت افغانستان یک هیئت به 1921 رسمی به اروپا و امریکا فرستاده شد تا افغانستان را بشناسند و روابط سیاسی، کلتوری و تجارتی برقرار کنند. در ظرف چند سال تمام مملکت‌های کلان البته تمامش نه، کلان اروپایی یک نماینده سیاسی در کابل داشتند. بین مملکت‌های اروپایی غربی میگن. اولین کشور که افغانستان شناخت و نمایندهش خودش فرستاد ایتالیا بود. باز از این فرانسوی آمدن، باز پسانتر جرمنیا. البته پیش از اینا مملکت هایی که یک کسی داشتن، یک سفیر داشتن، روسا بودن، ایران بود و ترکیه. هدف دوم به نظر امیر به سر رساندن هدف دوم مشکل بود، چون که این هدف در اصول یک ملت کوالی و قدیم فئودال بگویم مخالف بود. و وجود این از نظر سیاسی و اداری یک قانون اساسی در سال 1921 تدوین شد و یک حکومت اساسی و وزارت‌های مختلف و مثل سیستم اروپایی و یک پارلمان ملی تأسیس شد. این موضوع هستند که همه گناه ما میشناسیم، مگر مخصوصا پادشاه امان الله خان میخواست در تبارف مملکت را پیش ببرم و گفت تفنگ رو از یک کنار بگذاریم و کلم و کتاب به دست بگیریم برای یاد گرفتن، چون که یک کشور بدون معارف هیچ نمیتواند پیش برود و آزادی خود را تامین بکند. مکتب‌های جدید که پیشتر نبودند در تمام مملکت افتتاح شدند. در کابل به 1923 مکتب‌های دختران زیر پرستی ملکه سرایا و خواران خود پادشاه واقع شد. البته بر جنگ‌هایی که مولا نمیخواستن. در 1927 حکومت افغانستان یک فرمان صادر کرد که نظر به آن تمام مامورین دولت دختران خود را به مکتب بفرستند. در این طریق تقریبا 700 دختران در مکتب بودند و تا 1929 شماره آنها بستر شد. خود ملکه سرایا
ضمن افتتاح یک مکتب نشوار گفت: من از زنان افغان خواهش میکنم که خودشان تعلیم بگیرن و به اولاد خودشان هم پسر هم دختر تعلیم بدهند تا زیر نظر دقیق پادشاه ما به این ترتیب و پیشرفت مملکت عزیز ما شرکت کنند. عقیده پادشاه و ملکه افغانستان این بود که نسل جوانان افغان تمام پروگرام هایی که خودشون گذاشته بودن دوام بدن. خود امان الله خان غازی و جوانان می گفت: من از زمان جوانی بر ضد فئودالیسم و پسماندگی مجلم میکردم. اول فکر میکردم که دنیا را و کم از کم افغانستان را عوض بکنم. میدانم که یک کار بزرگ و یک خیال بودم. در ظرف چند سال تا یک اندازه زیاد پیش رفتیم، اما هنوز پیش روی ما زیاد کار داریم. افغانستان تا تقریبا 15 سال این باید از پسماندگی بیرون شوم. من شخصا سر شما جوانان حساب میکنم، چون که شما ستونوی ملت افغانستان آینده هستید. وظیفه شما جوانان هست که امون مردم بفهمن در تمام دنیا هم میشن یه کوچک از روشن فکران بقیه مردم به خود پیش میبرن و این مردم روشن فکر فقط شما هستن. بریم به هدف سوم. نسبت به هدف دوم، ساختمان کشور با کمک‌های خارجی آسان تر بود. حکومت افغانستان انجینیر مهندسین با متخصص زراعت استخدام کرد که ما را کمک کنند در تأسیس کردن یک کشور مدرن در این زمان. این متخصصان از فرانسه، ایتالیا، جرمنی و از ترکی بودند. باز هم حکومت افغانستان شاگردان و اسفران و مملکت‌های فرستاد و ترکیه زیادتر افسران بودن و دکتر و فرانسه اسفران بسیار کم، شاگردان زیاد و ایتالیا چند تا پیلوت فرستادن و جرمنی فقط شاگردان. اما اونا گفته بودن که ما در مدت 10 سال و کمک خارجا احتیاج داریم، مگر بعدا خود ما افغانا باید کار کنیم برای پیشرفت وطن خود. فقط چند تا شاگردان برای یاد گرفتن پیلوتی در روسیه فرستاده شدند. کلانترین مکتب خارجی فرانسوی بود، پسانتر یک مکتب جرمنی و یک انگلیسی باز شدند. در دوره امان الله خان هیچ وقت مکتب روسی در افغانستان نبود. برعکس در سالهای 1950 پوانتون انجینیری در اداره روسا افتتاح شد و از راه شاگردان و افسران در شوروی فرستاده شدند. بین 1920
و 1928 پروگرام‌های مختلف فنی شدم: راسازی، بندای آب، آبیاری، زراعت، فابریکای برق، تنظیم کردن سازمان پست و تلگراف و خصوصا آباد کردن یک شهر نو و مدرن در آلمان. پروژه فرانسوی بودم و شرکت ساختمانش جرمنی بود. بعد علاوه به این پروژه های فنی دکترا و پرستارا استخدام شدن برای شفاخانه. خود پادشاه تمام این پروگرام ها را نظارت میکرد و همراه مهندسین راهسازی در مختلف ولایت افغانستان تشریف میبرد. تجارت هم به کشورهای خارجی روان گرفت. بله بفرمایید دکتر صاحب. بفرمایید مهربانی. دیگه فرستاد میشم چون که گلو نمیدارم میشه دوستی. خواسته ایستن. دست فکره. خواسته ایست. مگر یک ثانیه بس. مگر تمام نفوس ملاها و نفوس نخواندن که در خلاف امان الله بودند نمیخواستند که مملکت ما پیش برود و یک مملکت مدرن شود. وقتی که مثلا یک ریل ساختن طرف دارامان و کابل، ملاها خستن گفتن که این یک چیز شیطان است، از شکمش آتش بیاید، از بیرونش دود بیاید و راه میره که مردم نمیدونن چطور راه میره و مردم به سواد تو راستی از این میترسیدن و چیخ میزدن. در سال یعنی ملا هر وقت بر کمک انگلیسا بالاخره انقلاب آمد در افغانستان. در 1929 انقلاب و کمک انگلیسا شروع شد. و چی سکه آمد و امان الله خان حاجی مجبور شد که استعفا بدن، چون که نمیخواست که خون افغانا بریزه از خاطر خودش، از خاطر پادشاهی خودش، و خارج شده از افغانستان و رفت تا ایتالیا. هموطنان عزیز، پیش از ختم این گفتار اجازه بدید که سخن خود را به کلمت حضرت امان الله خان وقتی که از مملکت عزیز خارج میشد پایان بدم. خودش گفت: افغانان، این آخرین روز است که دستان شما دست بچه‌هایتان فشار بزند و چشمان شما او را میبیند. البته من نمیتونم تاریخ فراموش کرد، مخصوصا تاریخ این دوره 10 ساله. من کوشش کردم که مملکت را از لحاظ سیاسی، اقتصادی، کلتوری و اجتماعی پیش ببرم.
که افغانستان یک سرزمین آزادی تفکر بسازم که در همگی به هم سازش داشته باشند. در این دوره در ساله خوشحال بودم که در سرنوشت مملکت خود شرکت بکنم، مگر بدبختانه از داخل و از خارج دشمنان بسیار زیاد داشتم که نمیخواستند که افغانستان یک کشور عصری و پیشرفته بشود. بازم اضافه کرد از تمام شما مردمی که دور پیش من بودی تشکر میکنم که در این موضوع برای پیشبرد مملکت ما شریک بودید و برای آینده مملکت محبوب ما به هم بودیم. امید دارم که نام من در افغانستان فراموش نشود. مردم که در نیتیکش بود دستشان میبوسیدن و گریه شروع کردن. بازم پادشاه گفت که فقط برایتان بگویم که زیر اداره من مملکت عزیز ما آزادی پیدا کرد، بسیار پیشرفت کرد از نظر سیاسی، دیپلماتیک، کلتوری، تعلیم و تربیت، فنی و تکنیک. هموطن عزیز، الان باز تقریبا 100 سال در تمام اروپا و امریکا از تاریخ امان الله خان غازی صحبت میکنن و یادش میکنن و کتابا زیاد می نویسن. زیادترین کتابا می نویسن سر اون 10 سال دوله امان الله خان که سر 40 ساله که پادشاهی دیگه به افغانستان پادشاهی کردن. در خود افغانستان مردم چی پیر چی جوان وقتی که از امان الله خان صحبت می شود چشمای اشک‌گرد می شود. با وجودی که مثل پیشتر گفتم حکومت گذشته نام امان الله خان غازی از بین میخواستن ببرن و نامای مثل دارالمان، مکتب امانی تغییر کرده بودن و به یاد ملکه ثریا که برای تعلیم دکترا زیاد خدمت کرد مکتبای برای خودش هم افتدا شدن در خود افغانستان. دکتر صاحب بفرمایید صاحب بفرمایید. هموطنان عزیز، اگر من احسان الله خان از شما به کیلومترهای هزارها کیلومترهای دور هستم، یقین داشته باشید که به صمیم قلب نزدیک شما هستم. وقتی که دفعه اول یعنی از کلانی دفعه اول به هرات به سال 1994 برای یک مجلس بزرگ که ولی هرات جناب اسماعیل خان تشکیل کرده بود، راستی فهمیدم که وطن چی هستم. بازم از دعوت شما و از توجه شما تشکر میکنم. زنده باد نام اعلیحضرت مرحوم امان الله خان غازی پادشاه افغانستان. زنده باد وطن عزیز ما افغانستان. تشکر عرض کنم. دکتر صاحب احسان الله خان امان، یک کلم تشکر. ما بسیار ممنون هستیم با حفظ از این که صحت شما خوب نبودن. از خداوند تعالی برای شما صحت میخوایم. بسیار تشکر. با سپاس اعلیحضرت غازی امان الله خان و استقلال. صحبت کنم
تشکر از شما تشکر میکنیم. خداحافظ دکتر صاحب. یک عالم تشکر که در این حالت مریضی در پروگرام شرکت کردیم. بسیار تشکر، ممنون هستیم. خداحافظ. اگر یک جای بند این برای چیز سرراست میتین و باند هسته. دکتر صاحب ما پس از پروگرام که شما صحبت میکنیم. خداحافظ. خداحافظ. دوستانو د افغانستان د غازی پاچا اعلیحضرت غازی امان الله خان زوی ډاکټر صاحب احسان الله خان افغانو چې له تاسو سره خبرې کولې. د ډیرو کتونکو سره به دا سوالي چې په دغه عمر په دغه عمر حالت کې د پاچا امان الله خان زوی په دغسې یو پروګرام کې میلمه کول یا راوستل څومره د افغانستان د اوسنیو حالاتو په درد خوري یا نه خوري. کېدای شي دا پوښتنه به د ډیرو خلکو سره وي. موږ یو ملت یو چې زموږ ماضي لوټ شوې ده او موږ خپل پرون ورک کړی دی او زموږ په هیواد کې لکه څنګه چې شخصیتونه وژل کیږي زموږ فرهنګ او تاریخ هم وژل کیږي. موږ د دې د خاطره د اعلیحضرت امان الله خان زوی ډاکټر صاحب احسان الله خان افغان په دې پروګرام کې میلمه کړ چې د ده په دغه عمر او سن و سال کې د افغانستان خلکو ته دوه شیونه پیغام ولري. یو دا چې استقلال یا د وطن ازادي څومره خوږ شی دی او دوهم دا چې اصلا زمونږ خلکو ته دا احساس ورکړی شي چې افغانستان خلک چې په هر ځای کې په هر سن و سال کې په هر عمر کې د خپل وطن او خپل خاورې سره مینه او علاقه لري. زه مخکې له دې نه چې ستاسو ټلیفونونه واخلم یوې موضوع ته په لنډه ډول اشاره کوم او تاسو هم ورباندې خبرې کولی شئ. د 1919 کال د اګست 19 نیټې نه تر دغه وخته پورې چې 96 کاله تیر شوي دي په دې 96 کلونو کې د افغانستان ټولنه د مختلفو مراحلو او مختلفو مسایلو سره مخ شوې ده. په دې موده کې د یو ډیر لنډ اغتشاش نه وروسته افغانستان کې ډول ډول حکومتونه سیستمونه راغله او البته د دولت په شکل باندې د افغانستان دولت تر 1952 کال پورې یو شاهي دولت و. د 1909 کال نه تر 1952 کال پورې امان الله خان چې د افغانستان نه و نو اماني نهضت په افغاني ټولنه کې یو روشنفکري منور او مترقي نهضت و. د دې نهضت د ټکولو او وهلو لپاره چې څومره بېرحمانه پالیسۍ په افغانستان کې وکارول شوې یعنی د افغانستان تاریخ به دا هیڅ وخت د یاده ونه باسي. که سړی هغه کسانو ژوند او مرګ برخلیک ولولي او تاریخ ته ورشي چې امان الله خان د افغانستان نه لاړ او د ده په ملګرو باندې بیا په افغانستان کې څه وشو او دا کارونه ورباندې چا کول یعنی انسان زړه ډیر درد کوي. ولې په عمومي ډول باندې دا خبره په خپل ځای باندې پرېږدو. د اعلیحضرت امان الله خان د پاچاهي د ختمېدو نه وروسته افغانستان کې دوه ډیر مهم مسایل افغانستان ورسره مخ شو. یو په 1909 کال د ډسمبر په 28 باندې په افغانستان باندې د شوروي اتحاد یرغلو او یو د 2001 کال د اکتوبر په 1 باندې په افغانستان باندې د ناتو د دولتونو یرغلو. تقریبا 10 کاله شوروي پوځونو په افغانستان کې تیر کړه او افغانستان د شوروي قواو تر اشغال لاندې او شوروي قواوی چې د افغانستان اقتصاد پمپاوه اقتصاد تقویه کاوه شوروي قواوی چې په کابل کې د خپل لاسپوڅي رژیم د بقا او پایښت لپاره
او د خپل استراتیژیکو منافع او اهدافو لپاره مبارزه کوله. د افغانستان غازی او قهرمان ملت د خپل قهرمان او غازی پاچا د وصیت سره سم د دې وطن د استقلال او ازادۍ لپاره په بې دریغه قربانۍ، په بې مثاله قربانۍ، په بې جوړې قربانۍ باندې په دومره تکلیفونو او زحمتونو ګاللو باندې چې تاریخ د هغې ګواه دی، په ډیره قهرمانۍ سره د افغانستان نه شوروي پوځونه وشړل. د وطن د استقلال او ازادۍ په لاره کې ګام پورته که، مګر دا ګام دقیقاً په هماغه ځای کې بیرته ناکام شو لکه په مخکني تاریخ کې چې ناکامېده. یعنی د افغانستان د ازادۍ او استقلال دشمنانو افغانستان ملت د خپل ازادۍ او استقلال دشمن له خپل خاورې وشاړه او بل دشمن د بل لارې نه راغی استقلال او ازادي ورنه غصب کړه. د هغه ډلې ټپلو مشران چې د افغان مجاهدینو په نامه باندې افغانستان ته د ایران او پاکستان نه ورننوتل او په افغانستان باندې څلوبه وکړه، د تاریخ شرم ورته وایي. افغانستان چې د څه سرنوشت سره مخامخ که د افغان هغه په هغې باندې نه لورېږي، مګر دا کار څو محدودو کسانو کړی او هغه کار چې شوروي قواوې افغانستان ته راغلی یا هغو په خپله خوښه راغلی، مسؤلیت څو کسانو واخیست یا دو ورته وي چې راشئ دا به د تاریخ قضاوت ته پرېږدو، مګر دا د یو مخصوصې حلقې او ګروپ کار و. په دې مجادله کې د افغانستان د ازادۍ په مجادله کې زه د یو خبرنګار یو ژورنالیست په توګه باندې دا د ملت امانت دی او دا امانت باید سړی د خلکو ته وسپاري. څومره قیامونه چې دننه د شوروي قواو په وجود کې د افغانستان خلکو وکړه، څومره قیامونه او کومکونه چې د افغانستان د ازادۍ د مبارزینو سره دننه په ښارونو کې ازادۍ پرستو افغانانو وکړه، دا د هېرولو وړ نه دي. د هماغې مسئلې په تعقیب باندې په 2001 کال کې افغانستان ته د ناتو قوتونه ننوتل او تقریبا 15 کاله د هغې کېږي. که 10 کاله د شوروي قواو او 15 کاله د بهرنیو قواو د ناتو د قواو دا عمر سړی سره جمع کړو 15 کاله کېږي. زمونږ اکثره خلک دا خبره کوي چې زمونږ د هیواد 96مه کلیزه د استقلال تقریبا دغه 15 کالو کې مونږه په هغه معنا باندې چې په سیاسي فرهنګ کې د سیاسي استقلال معنا شوی، د سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال به په خپل ځای باندې پرېږدو چې هغه بدبختانه زمونږ په نصیب باندې یو وخت هم نو. په سیاسي استقلال چې کوم تعریف په سیاسي فرهنګ کې شوی دی، دغه 15 کلونه د هغه تعریف سره سر نه خوري او له همدې امله نن ورځې پورې افغانستان په دغه حالت کې دی چې تاسو یې ګورئ. اوس به ستاسو ټلیفون نه واخلو. بله صاحب ستړي مه شئ، مهرباني کړئ. آقای شنواری السلام علیکم. و علیکم سلام صاحب، بفرمایید. احمد شاه هستم. شما خوب هستید؟ تشکر، مهربانی. سلام به همه و هموطنهای عزیز. آقای شنواری، اگر غازی امان الله خان استقلال افغانستان به همت مردم افغانستان گرفت و بعد از او بدبختانه چون پلان ها و پیش بینی ها و طرحهایی که غازی امان الله خان داشت همگام با ساخت سنتی و عقیدوی این مردم به صورت عاجل به هیچ وجه سازگار نبود و به مو خاطر بود که خارجی ها تانستن با یک قشر ملاهای عقبگرا بتانن به بسیار آسانی این دوره نهضت از بین ببرن و به می منوال هر نهضتی که بعد از او در درون افغانستان ایجاد شده به خاطر ازی که به عجله ایجاد شده
به خاطر از این که از رهبرای روشن فکرایی بوده که عموما عقاید و ساختارهای خارجی را میخواستند در درون افغانستان کپی کنند. از مخاطر از درون همیشه از توسط این ملت از بین رفته، بدبختانه. و اگر بر امی منوال آدم بیندیشه در ارتباط با امروز، اگر ملاها دو وقت عقبگرا بودن، آدم گفته میتونه و جرات که یک قسمت از ملاها امروز خوشبختانه بهترین انقلابیون افغانستان هستند. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که یگانه کسایی که در برابر اشغال امریکا ناتو ایستاد شدن و می جنگن و مردانه هم می جنگن و مسلحانه. بله واقعی صاحب ساستن لان قطع شد. بله صاحب. بله سلام علیکم. و علیکم سلام. بفرمایید صاحب صحبت کنید. خوبی هموطن عزیز؟ تشکر، مهربانی بفرمایید صاحب. خوش آمدین. قربانت برم، زنده باشی. در صحبت استقلال صحبت کردیم. یک تاریخ ما از استقلال میخواستم به هموطنان پیشکش کنم که غازی امان الله خان در سال 1919 با امت مردم افغانستان استقلال افغانستان را به دست گرفت. یک لوی جرگه را در ولایت لنگرهار افغانستان برپا کرد. در اونجا اعلام کرد که مردم افغانستان لباسهای غربی پوشند و زنان سر لش بیان به بیرون. خانم سریا اولین بانو و زن آقای امان الله بود که او لباس پوشید آمد و بیرون. این باعث شد که مثلا الان وضعیت اینجوریه، ولی شما میایید میگین که غازی امان الله و یکی هم عرضت غازی امان الله. این باعث شد که یک جوری ملا باعثی جور نیاد با کار آقای امان الله، باعثی سکوت حکومت شد و او از کابل رای ولایت قندهار شدن. از اونجا به هندوستان رفتن، از هندوستان هم به کشور ایتالیا مهاجر شدن. حالی ما و شما میگیم که غازی امان الله خان استقلال گرفته چی گرفت، بر یک تعداد مردم ما و شما قابل اعتبار است. یکی میاد غازی امان الله میخوانه، یکی میاد چی میخوانه. اگر بخوایم در کل 99% مردم افغانستان حساب کنیم، غازی امان الله با او روش و رفتارش به نظر میرسیده که جا و مکانی در بین مردم افغانستان نداشته، چون او یک طرحی بیرون از فرهنگ افغانی را میخواست رواج کنه که موفق نشد. باعث سر کسانی هم که سرنگومش کرد از نزدیکان خودش بود، باعث سرنگومی حکومتی و شاهی امان الله خان شد. ولی با ایمایی که ما استقلال افغانستان میگیم با اسم امان الله خان نمیگیم، با اسم پدران و نیاکان خودمون میگیم که در اون زمان اونا زحمت کشیدن، واقعا مبارزه کردن، استقلال گرفتن. اما غازی امان الله خان با ما اونقدر بزرگش نکنیم، چون اونقدر بزرگ هم نبوده که غازی امان الله خان سیاستمدار خوب بوده، نقشه و طرح خوبی داشته. این یک نقشه و طرحش باعث بدبینی روحانی اون زمان شد. تشکر. اگر اجازه باشه تشکر. اگر اجازه باشه ما با حضور شما عرض میکنیم که بدون شک اعلیحضرت امان الله خان من حیث یک انسان در زندگی سیاسی خود اشتباهات داشتند و در اون پروگرام‌های اصلاحی اقتصادی و بالخصوص کلتوری یک سلسله پیش از شرایط عینی جامعه اعلیحضرت امان الله خان حرکت کردن و اینمی انتقاد سری پادشاهی اعلیحضرت امان الله خان وارد است و بود. و اما ایرا هم باید بگویم که ما در صحبتهای خود گفتیم، اما چون به پشتو گفتیم ممکن شما سری از او دقیقا متوجه نبودی برش. ما گفتیم که در حصول استقلال و در هر نوع مبارزات قهرمانانه، مسلحانه و
صلح‌آمیز اصلا توده و مردم و ملت هستند که سرنوشت ساز هستند. اونا سرنوشت کشور خود تعیین میکنه. یعنی نقش مردم نسبت به پادشاه، نسبت به رئیس جمهور، نسبت به امیر، نسبت به هر کس که است بسیار مهم است. ولو اگر مردم غیر منظم هم باشه، اما مسئله در اینجا هستند که ما و شما در تاریخ افغانستان، خصوصا در تاریخی که در یک قرن گذشته ما و شما از او صحبت میکنیم، این را باید بپذیریم که نه تنها با سوی پادشاه امان الله خان یک آدم و رهبر وطن پرست مترقی و ملی نداریم و نداشتیم، بلکه محال هستند که شما در 50 سال در یک قرن دیگه اگر این شرایط سر افغانستان حاکم باشه که وطندارا و دوستای ما و شما که تمام امو شرایط خود میره و دیگرها را به کشور خود میره و اونا را با شما و امان الله خان مقایسه میکنین در مقابل مملکت و در مقابل تاریخ خود بسیار جفا هستند. ما این را میفهمیم که اساسا امان الله خان اشتباه کردن، بله درست هستند، اما شما نظیر امان الله خان را چی که نظیر حداقل یک کسی که در جنبش امان الله خان اساساً کتی اولادای خود بادار شدن، کشته شد، نظیری از ایران پیدا کردن نمیتونیم. تشکر. بله صاحب، سلام علیکم. مهربانی. بله شنواری صاحب محترم. بله صاحب، سلام علیکم. تقدیم میکنم یگانم تشکر که از دعوت پسر قاضی امان الله خان مرحوم و غازی امان الله خان دعوت کرده بودید. جای تاسف همیست که بعضی کسایی که ملا پرست هستن هنوز هم در دنبال رو ملا هستن. اینی ملا بودن که همی خاندان مجددی بودن که بیشرمانه غازی امان الله خان از وطن مجبور به خارج شدن کردن. افسوس که غازی امان الله خان کاش که لقب بابای ملت به عوضی که برای شخص دیگه که کلی بیکاره بود و ما میفهمیم کل تمام فساد و حرامزادگی و بدستگی و اعضای کابینیش بود، برای ازی لقب میکردن همین میدان هوایی کابل به نام غازی امان الله خان و بابای ملت. واقعا شخصیت بزرگ افغانستان. شما بسیار خوب فرمودین، امکان داره در صدها سال دیگه ایتو یک شخصیت پیدا نشود که ترقی خواه باشه. این مردمی که عوام هستن که نمیفهمن تا حال نفهمیدن که ارزش غازی امان الله خان. اگر غازی امان الله خان میماندن که کار کنن، ما به این روزگار نمیرسیدیم که گدایی کنیم، اولاد خود بفروشیم، یا هزاران نفر مهاجرت کنه که در قتل شوه و قتل شوه و چی به بدبخت. ببخشید ما در امیجا ما صحبت شما باشین در لین. پادشاه امان الله خان از امروز تقریبا 96 سال پیشتر در امی ارگ که انمیال ما و شما میبینیم، وقتی که با تاریخ 28 فروری 1921 بود اغلباً دیپلمات‌های خارجی را خواسته بودن و در اوجا گفتن که پس از این روز ما میخواهیم که کشور خود من حیث یک کشور آزاد و پادشاه مستقل اعلان بکنیم و هیچ کس پس از این دیگه حق از این را نداره که در امور افغانستان مداخله بکنه و اگر هر کس بخواه که مداخله بکنه انمی شمشیر و انمی سری و آدم. برای سفیر انگلیس گفت شما صحبت‌های ما را شنیدی؟ گفت خو سیستم. حالی یک قرن پیشتر ما امی قسم پادشاه داشتیم، یک قرن بعد در امو ارگ این قسم پادشاه داریم. بفرمایید صحبت کنید. ببینید امی جای تاسف است، امی جای تاسف است. تشکر صاحب، بسیار تشکر از صحبتتان. شما تشکر. با عزت باشی شنواری صاحب، ما را به اندازه خوش کردی. پاینده باد افغانستان و نام غازی امان الله خان. تشکر. خداحافظتان. موفق باشی. تشکر. خداحافظ. سلام علیکم. بله صاحب، سلیمش مهربانی کن. بله. بغل درون استاد شنواری صاحب هیله سلام او درناوی می ومنی. دکتر صاحب سره خادم زما ګران محترم خور استړي مو شه خدای دې په خیر راوله پاسته ډېرې مودې نه په عزت د خدای اوسې د استقلال د ورځې په مناسبت ټول افغانانو ته مبارکي وایم
او ستاسو پروګرام استاد نن دومره بې حده ښکلی پروګرام دی، تاریخي پروګرام دی چې داسې سړی کله ګیچي چې څه وایي. او په ضمن د دې کې چې د ستاسو د ټول زحمتونو او کوششونو احسانمنده یم. دا هم وایم چې د شهزاده احسان الله افغان اواز چې مو ټولې نړۍ ته واورول دا مو په بار بار مبارک اوسه. تشکر ډاکټر صاحب، ډېره مهرباني. که چېرې ستاسو اجازه وي زه به هم یو څو خبرې وکړم ستاسو په اجازه د ستاسو ښکلي پروګرام له لارې. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ. دومره به ووایم چې وایي سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي، د انسان د چارې کل خوبي په پت ده. د خپلواکۍ د مبارکې ورځې په ویاړ هغو ته چې ځان افغان او د افغانستان د ملي بیرغ سره مینه لري، هغو ته چې د وطن احساس یې په زړه کې ژوندی دی، هغو ته چې وطن مور بولي او د ارزښتونو څخه یې دفاع کوي، هغو ته چې د وطن په ازادۍ ویاړي، هغو ته چې د خپلواکۍ په لار کې خپل ژوند قربان کړی دی. د افغانستان د خپلواکۍ جشن دی مبارک وي. د ژوند په هره لاره هر قدم مو مبارک شه، په مینه درته وایم خپلواکي مو مبارک شه. دا یو څرګند حقیقت دی چې انسانان فطرتا خپلواک او آزاد هست شوي، اختیار لري چې خپل ژوند، عبادات او د ژوند په محیط کې مشکلات او ستونزې په آزاد موټو او آزاد فکر سره حل او د الله خطوب لپاره سالمې لارې چارې ولټوي. موږ افغانان هم د انساني لوی ټبرغړي او د ملتونو په ډله کې راځو چې ازادي له خپلو وینو او سرونو څخه لوړه بللې، ځکه چې په استعمار او غلامۍ کې مرګ ته ترجیح ورکړي او تل د خپلو وینو په تویولو سره خپله ازادي ساتلې او دا یې د ځان لپاره ویاړ بللی دی. لکه چې وایي ازادي تر خپلواکۍ لا تېری که چې د بل د حکم لاندې شي زندان شي. اعلی حضرت غازي امان افغان د نن څخه 90 کاله مخکې د خپلواکۍ اعلامیه داسې واوروله: زه ځان او خپل هیواد مستقل او خودمختار اعلانوم. زما هیواد به وروسته له دې د نړۍ د نورو ملتونو او هیوادونو په څېر خپلواک وي. هیڅ بهرني قوت ته به د یو وخته په اندازه هم اجازه ورنه کړل شي چې زمونږ د هیواد په کورنیو او بهرنیو چارو کې لاس ورنه وکړي. نو وایم چې دا خاوره د افغان د تجاوز پرې مصیبت دی. هر څوک چې په دې نام دلته راغلی نو رسوا بیرته وتلی. تشکر. او افغانانو ته یو پیغام لرم، په ټول ژوند کې خپل ایمان در نه هیر نشي، خپل ضمیر او خپل وجدان در نه هیر نشي، چې په هر ځای کې اوسېږئ پروا نه کړي، خو چې ګران افغانستان در نه هیر نشي. تشکر. چې خپل خدای ته په قیام کله ودرېږئ، په دعا کې ستر امان در نه هیر نشي. ستاسو د خدمتونو نه یو جهان مننه او بیا هم مننه چې ماته د وخت راکړه. فعلا د په خدای سپارم. ډېره مننه ډاکټر صاحب سرای خادم، ډېر تشکر. په خدای سپارم په مخامخه. بله صاحب ستړي مشه، مهرباني کوئ، وخت کم دی او لږ لنډې خبرې وکړئ. مهرباني کوئ صاحب. بله سلام علیکم. وعلیکم سلام صاحب، ستړي مشه، مهرباني کوئ صاحب. جناب زرغون شاه صاحب. بله مهرباني کوئ صاحب. زه محمد ایاز نوري یم، حالا نظامت در کوم. نوري صاحب خدای دې په خیر راوله او ستړی مشه، مهرباني کوئ. جناب زرغون شاه صاحب، اول خو زه تا ته تبریکي وایم د دې چې تا ته الله پاک توفیق درکړ چې د افغانستان د افتخارآمیزه ورځې په مناسبت د غازي امان الله خان زوی ته را دعوت کړي، ځکه تېره هفته چې ما تماسو سره ونیو زه ناامیده وم، ځکه ده وویل چې زه په صحي لحاظ دې ته عیار نه یم، لیکن بیا هم تاسو کوشش کړی ده زه په دې
تاسو ته د دې شریفانه اقدام مبارکي وایم. تشکر. ستاسو نه هم ډېره مننه نوري صاحب. باید عرض کوم شینواري صاحب چې تاسو وخت زه ونه نیسم چې هغه اطلاعات چې ما د کابل نه د خپل فامیل نه د خوست نه د مزار شریف نه واخیستل سږکال د افغانستان د خپلواکي جشن شپږ کالیزه په هغه برم او شان باندې ولمانځل شوله چې یعنی خارج د انتظار نه و او دا په خپله موږ ته لویه امیدواري راکوي چې د افغانستان ملت ټکان خوړلی ده او په حقایقو پسې ګرځي او حقایق پیدا کوي او حقایق مني. په دې اساس د بعضې دوستانو چې هلته صحبت وکړه، خصوصا هغه اول محترم ورور احمد شاه او یو بل ورور چې زموږ د هزاره افغان په لهجه باندې ما تشخیص کړ، هغوی ته باید زه داسې ووایم چې تاسې کوشش وکړئ چې دغه شی درک کړئ چې د اعلیحضرت غازي امان الله خان شخصیت څنګه و او دوم دغه مسله باید تاسې په اسنادو کې چې اوس نوي راوتلي دي درک کړئ چې د اعلیحضرت غازي امان الله خان دولت انګلیسانو له منځه وړی ده، نه د افغانستان ملت. نور هم په دوی خدای سپارم شینواري صاحب، تاسو لوی موفقیتونه نور غواړم په افغانستان د ملت ته په خدمت کې. تشکر. ان شاء الله تعالی ما ستاسو لمبر دلته واخس بیا به سره خبرې وکړو. نوري صاحب ډېره مننه. صحیح شو او په مخه مخه. عزیزانو ستاسو د پیرزوینو نه مننه چې په ټلیفون په کرښه باندې زه ډېر خلک یاستئ، مګر د پروګرام وخت زمونږ ختم دی. زه د پروګرام په دې وروستیو شیبو کې د افغانستان ټولو هغو شهیدانو ته چې د وطن د استقلال او ازادۍ په اراده باندې دو وینې ورکړي د هغو روح ته دعا استوم. د هغو یتیمان او کونډې چې هغو ته پاتې دي همت ورته د لوی او بخونکي خدای نه غواړم. ټول هغه افراد، قوتونه، ډلې ټپلې او شخصیتونه چې د هر نامه لاندې د آزاد او مستقل افغانستان په مرۍ باندې پښې ایښي دي، سوداګرۍ ورباندې کوي، خرڅیه د وطن د مور نه زړوکی تښتئ، هغو باندې د خدای لعنتي او د افغانستان خلک دې کامیاب اوسي. ژوندی دې وي افغانستان او تل دې وي د افغانستان